2.5 اربه ډالره پر چای باندې ضایع کېږي. چای څښ دی؟ یوه نشه ده. ټیک دی، د پښتنو خپل یو رواج دی چې به شاوخوا څوک میلمانه راشي نو ته به چای خامخا ورکوې، لیکن دغه چای د دې څښلو خپل یو آداب وي، یو طریقه یې، یو خاص وخت یي چې پر کوم وخت به چای څښل کېږي. زموږ والا خو وروره نالۍ هم صفا کوي، بنګیان لګیا دي وروره هلته پر څنګ باندې چې دی چای څښي. دلته په نالۍ کې یې لسي، هلته د خرات کار کوي، هلته د صفایي کار کوي، په فیکټرۍ کې لګیا وي، په دکان کې لګیا وي، خولې په بهیږي، پیاله چای کوي. باید د چای خپل یو آداب دی، یو طریقه یې ده چې څوک یې څښي. هسې هم په دا کې چې دی نشه ده، کیفین نشه ده، چې د چاته سر درد، د معدې درد او دا رقم چې دی د سینې درد چې دی هغه ورچي. نو د دا چای څخه به موږ څنګه ځان خلاصو، د دا نشې څخه به موږ څنګه خلاصو. غټ غټ قومونه چې دا وخت چای نه څښي، پر دا باندې به موږ مجلس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کلزی، دا دی زما یوټیوب چینل. نن به موږ پر چای باندې موږ مجلس کوو چې پښتانه هر ځای چې ولاړ سي خامخا چای کوي، یا میلمانه ورله راسي خامخا چای کوي. سهار، غرمه، ماښام، ماخستن، هر وخت چای لګیا دی. پر پیشلمي باندې هم چای لګیا دی، پر روزه مات هم چای لګیا دی، په دکان او شاوخوا کاروبار کې چې اخته یې پر دا باندې لګیا دی. او په دفترانو کې چې کوم کلچر دی زموږ په دفترانو کې پښتني سیمه کې نه چې مازې ورسې وروره دوی به لګیا وي چای به څښي، او غریب چې دی هغه په لین کې ورته ولاړ وي، په بینک کې یا دفتر کې یا په سکرټریټ کې دی به چای څښي، هغه ته به وایي صاحب چې دی هغه په میټینګ کې دی. میټینګ ویټینګ به نو هېڅ نه وي، خالي به لګیا وي وروره، پر چای باندې به لګیا وي، خپل مجلسونه به کوي، چای کې طوفان چې ورته وایي نه، پر دا به لګیا وي. نو دوستانو دا مجلس به کوو، خو د هغه څه مخکې دا د نقیب کلزي دغه یوټیوب چینل چې دی دا نوی چینل دی، شکر دی الحمدلله. زموږ ویو چې دی هغه در 40,000 پورې زیات رسېدلی دی. دا ستاسو په تعاون باندې چې دا نوی چینل دی د نقیب کلزي، تاسو خوښوئ، شاوخوا یو بل ته ورښیئ، سبسکرایب کوئ، دا ډېره ښه خبره ده. یوټیوب هغه ورځ ماته ریپورټ راواستوي، ما بیا پر خپل فیسبوک باندې هم شیر کړي چې په هغه کې دا ویل سوي ریپورټ راغلی ولو چې د نقیب کلزي دغه یوټیوب چینل چې دی خلک خوښوي، در 40,000 څخه زیات ویو چې دی هغه پر راغلی دی. ریپورټ خو ما شیر کړی دی نه، هغه خالي اډمن ته معلومیږي چې د 40,000 څخه زیات کسانو ته دغه زما یوټیوب چینل دی فلحال رسېدلی دی، یوه میاشت یې لا نه ده پوره سوې. نو دا ستاسو په تعاون باندې کېږي نه. تاسو دا یوټیوب چینل چې دی سبسکرایب کړي. ولې موږ دلته د تعلیم په حواله باندې موټیویشنل ویډیو جوړوو. خلک چې د مایوسه دي، د مایوسي څخه یې راباسو، د تعلیم په حواله باندې، د ښېګړې په حواله باندې، د ټولنې په حواله باندې، د شعور د آګاهۍ په حواله باندې موږ کار کوو. دوستانو دا چای نه دی، په دا چای کې یوه نشه ده، هغه ته وایي کیفین. دا چای چې دی هغه په افریقا او کینیا او په دا علاقو کې چې دی هغه په دا باغو کې شینګښتي یې کېږي، کاشت یې کېږي، بیا په ټوله دنیا کې سپلایي کېږي. کافي هم د هغه ځاګې څخه راځي نه. دا چای چې دی دا زموږ په پښتون وطن کې دا نه ولې، دا چې کله دلته په 16وي صدي کې انګریز راغلی، 18وي صدي کې بیا ځان مضبوطه کړي، اقتدار یې ولو نه، د هغه څه مخکې په دا علاقه کې چای نه ولې. دا چای چې دی د چین څخه او د انګلینډ، یوکې، د انګریزانو څخه دا دې خواته چې دی هغه رواج راغلی او خلک یې اوس د مشروب په توګه استعمالوي. زه به تاسو سره یو واقعه شریک کړم. زه د ایراني کنسولیټ لره یو پروګرام لپاره علامه اقبال په حواله باندې یو پروګرام جوړ شوی، زه ورغلم. د چای چې کله وقفه شوه، موږ خو نو پښتانه یو نه، پاکستانیان یو ورور، د چای وقفه چې راغله موږ ول ښه شنې او تورې چای به راسي نه، موږ په دغه انتظار وو. ګوره د چای په وقفه کې چې دی هغه بریک چې ورته وایي نه، په هغه کې خشک میوې او پل فروټ، د ایران چې کوم پل فروټ ټولو نه دغه راغلی. موږ اریانو یو بل ته مې سر کتل چې بای دا چای بیا چیرې دی نه. هغه ویل بای ایرانیان چې دی هغه به چاته چای نه ورکوي، هغه به چاته دغه خپل خشک میوه‌جات دا ورکوي نه. او افغانستان کنسولیټ لرم، زه یې وخت ولاړم، ماته د پلمیټ و د ټافیانې و د خشک میوه‌جات چې دی هغه یې کښېښول نه، ډرای فروټ چې ورته وایي. نو د هر ملک خپل یو کلچر وي. او ترکي والا چې دی هغه چای چاته چای نه پېښوي، هغه خپل
شیان ورته پیښوي نه، د مشروب په حواله باندې نه، چې کوم د دوی مشروبات وي نه. او دا رقم چې راواخلې دلته د ایران دغه کې په خلیجي ممالک کې، په سعودي کې، دا رقم نور ملکو کې هلته خپله کجور او میوه ورته ایږدي، دا چای نه ورته ږدي. چای خالي دلته په پاکستان کې. او دا چای چې دی دا په ناشته کې چې موږ کوو دا ډېر نقصان دی، دا معدې ته نقصان ورسوي، جلن پکې پیدا کوي او ګرمایش پکې پیدا کوي په نس کې. او دا رقم دا سینه چې دی دا خرابوي. نو زه خپله د ډېر عمر زه د چای څخه مخته نه ولم، په کوچنیوالي ما چای نه کولی. دا په ځواني کې بس زه به لورلایي او ژوب کې زما ډیوټي سوله، بس فارغه به ناست ولم، چای به مې کولی نه. نو دا چای چې دی ډېر خلک دی، ما هغه ورځ یو څوک ولیدلو، هغه ته ما ویلې دا پلانکی ولې چای نه کوي؟ ویلې هغه یې نه کوي، هغه د چای څخه خلاصه ده نه. نو ډېر خلک د نوي نوجوان نسل چې دی د چای څخه خلاص دي، هغه یې نه کوي، هغه دا شیدې څښي یا پل فروټ کوي یا ډرای فروټ کوي یا دا رقم مشروبات څښي، یو ښه شربت جوړ کړي نه، سور شربت ورته وایي یا لیمن شربت چې ورته وایي، دغه یې استعمالوي. نو ډېر خلک چې دي هغه چای نه کوي. او څوک چې کوي هغه یقین ومنه هغه یې ډېر په غلطه طریقه کوي. ما لیدلي دي دا نالیو، دا بنګیانو، دا خلک لګیا وي، مزدوران لګیا وي دي نه، نالیانې صفا کوي، ګندګي صفا کوي، هلته د هوټل څه چای هم راغوښتي، هلته په ګندګي کې لګیا وي، دلته پیاله چای کوي. هلته خلک په فیکټریو په کاروبار کې لګیا وي، د خرات والا کار وي، د مستري کار وي، په دا کې لګیا وي، خولې په رابهیږي، ستړی، هلته دی چای هم کوي نه، په دغه لاسو باندې په داسې صورتحال کې. نو ته به څه خوند پر واخلې؟ د چای خو خپله یو ترتیب وي چې ته به کله چای کوې. په انګریزي کې یو نظم دی، د هغه نظم عنوان هم دی چې تی به چای کله کوئ. په هغه کې دا ویل سوي دی چې وروره چې کله کوچنیان سکول ته ولاړ سي تی بیا چای کوئ. کله چې تی د یاران د ګروپ سره راسي، کله مطلب یاران دوستان په چکر ولاړ سي، خنداوې وکړي، چې برته کور ته راسي نو په تسلي باندې چای وکړي نه. دغه عنوان دغه دی، انګریزي یو نظم دی، یو ډېر غټ فلاسفر چې دی هغه دا بلکې لین یو تانګ چې دی هغه دغه د چای په حواله باندې چې تی به کله چای څښي، نو په دې حواله باندې دا ویلي دی. دوستانو چای چې دی هغه به هغه وخت کوئ چې تی یو تنها یاست، خاموشه یاست، ښه پرسکونه یاست، ښه ښایسته ماحول وي، رش کش نه وي، شور نه وي، څوک در سره نه وي، په مجلس نه یې اخته، ښه په تسلي باندې چای کوئ. زه یو وخت د یو غټ افسر ملاقات لره ورغلم، نو زه جلا کمره کې کښېنولم، هلته یې ماته چای راکړلې، ما هغه وڅښلې. بیا چې زه دله راورغلم هلته بیا چای مې نه ولې، بس هلته میټینګ ولو، بس خپل مجلس ولو نه. زموږ په دفترانو کې دا دومره داسې غلط صورتحال دی چې دلته سکرټریټ ته دفتر لره ورسې، وروره په لین کې به ولاړ سې، بینک له به ولاړ سې، وایي یاره ودرېږه د چای بریک دی، صاحب چې دی چای څښي یا میټینګ کوي نه. نو باید دا چای چې دی هغه په میټینګو په دفتر کې ګه سره لازمي خبره ده نه، ولې ته هلته لګیا وې، خلکو ته خدمت کوې، خلکو ته سرویس ورکوې، د خلکو د ډیوټي دپاره لګیا وې، هغه تا لره راځي په لین کې لګیا وي، تا بریک ټایم کړی دی، تا د میټینګ ټایم کړی دی، حالانکې هغه میټینګ به یي نه، دننه چې پوښتنه به وکړې د چپړاسي ته مازې یو حال احوال ورسره وکړې چې بھائی څه شته، یو میټینګ دی، وایي یا یاره دغه یې لګیا دی چای کوي. دا رقم ډېر خلک ما لیدلي دي نه، په میټینګ کې ناست دي، هلته خلک په لاینونو کې ورته ولاړ دي چې اوس به راسي، اوس به میټینګ ختم سي، اوس به ختم سي، دوی به هلته لګیا وي، وروره خپلې چای به کوي، لګیا وي، هلته به لین لګیا وي. نو دا څه شی دی؟ دا غلط رویه نه ده. زموږ د ټولنې هغه دا ټیک دی، د پښتنو هغه یو رواج دی چې باید ته چای رالیې که د چای ست نه ورته وکړي، خوابدي ده. په دې کې د خوابدي څه خبره، لیکن خیر زموږ په علاقه کې دا خبره مشهوره ده چې خامخا به ته وروره د چای ست ورته وکړې، که د چای ست نه ورته وکړي بس سلام دعا چې دی هغه ختم شوی. موږ والا خو ګه سره یو بل ته نارې سره وایي نه، سلام نه وراچي، وایي چای به وکړې، لاس داسې ونیسې نه، حالانکې دی ووایي چې السلام علیکم، هغه به درته وایي وعلیکم السلام، بیا ورته ووایي چې چای به وکړې نه، دی د اول سره له نارې کې چای به وکړې پلنکیه، هغه وایي ډېره مهرباني، دا د سلام دی. زموږ د پښتنو دغه رویه ده چې وروره یو لګیا وي، اشاته بل پسې نارې کې وایي چای به وکړې، هغه وایي ډېره مننه،
بس دا یې سلام دی. حالانکه دی ووایي چې السلام علیکم، هغه به درته وایي وعلیکم سلام، بیا ورته وایي چای به وکې، دی به ورته وایي ډېره مننه. زموږ والا اول د واره الله ورته وایي چای به وکې، هغه ورته وایي ډېره مننه. دغه دا زموږ سلام در دا ځای راورسېد، زموږ روایت در دا ځای راورسېدی. دا که نوی نسل را شروع سولو، هغه چې دغه مشران ته وګوري چې دی یو بل ته سلام داسې سره اچوي، اخر به هغه هم یو بل ته ګسر نارې وایي چې ما سره وګوري، وایي چای به وکړې، هغه وایي ډېره مننه. دا زموږ ثقافت دی، دا زموږ کلتور دی. دا ترا څوک کوي دا ګسر نه ولا که په اسلام کې شته نه په پښتونوالي کې شته. دا ګوره کوم کلچر دی مخته راوستی. نو زموږ خلک چې دا دومره چای کوي، د پاکستانیان غو زه دروغ شوم، 2.5 اربه ډالر چې دی سالانه چای چې دی د چای چې کوم پاڼې دي دا پاکستان ته درآمد کیږي، نه امپورټ کیږي. دا څومره غټه سرمایه ده، دا څومره غټ نقصان دی. دا زموږ پیسې بار ملک ته 2.5 اربه ډالر هر کال بار ملک ته ځي. دا ولې ځي؟ صرف د چای د وجې. دا که سره موږ کوو چې زموږ خپل مشروبات سته، ګنۍ د ګنۍ جوس سته، دا رقم د سور شربت سته، روابزه سته، داسې نور شربتونه سته، زموږ خپل ډرای فروټ سته، زموږ خپل سیب سته، زموږ خپل د تربت د خواسه کجور سته، موږ یو بل ته عام، موږ بل یو ته کیلې، موږ بل ته امرت، موږ یو بل ته چې دی هغه سیب پیښولی سو په تحفه کې چې به یې راسه میلمه راسه. دا زموږ د علاقې خلک چې دی تربت له چې ولاړ سي، ګوادر له چې ولاړ سي، پنجګور له چې ولاړ سي، هغې خلک په تحفه کې چې دی هغه کجور ورته پیش کړي، دا خرما ورته پیش کړي په تحفه کې. او زموږ خلک وګوره موږ څومره ناجایزه کوو چې موږ ګرده ورځ لګیا وي چای کوو، یاره نن مې چای نه دی کړی. زموږ خلک چې دی هغه یو بل ته وایي یاره نن مې داسې پر سر باندې درد دی. ابا ولې پر سر دی درد دی؟ بای ستا پر سر ولې درد دی؟ وای نن مې چای نه دی کړی. بای چای نه سولې ګسره یو لازمي فرض لمونځ سلو نه. زموږ د خلک چې یو بل ته د ګسره سلام دعا سره اچي، وای چای به وکې، هغه وای ډېره مننه. اخر دا نوی نسل چې راپورته کیږي هغه به سلام دعا نه زده، د لیرې سمه نارې وي، ولې دوی خو د مشرانو څه زده کړي، وای چای به وکې، هغه وای ډېره مننه. بس دا زموږ کلتور دی، دا زموږ ثقافت دی. دا ترا به موږ خلکو ته تعلیم و لار و لیک ورښیو. نو زموږ خلک چې دی دغه غلط دا اقدام کوي، دا زموږ پر ثقافت کې ټیک دی. موږ یو بل ته صد سره کوو، لیکن د دې دا مطلب دا نه دی چې موږ هر کار پرېږدو. دا د سستي یو علامت دی، دا یو خراب عادت دی. دا زموږ قوم چې دی هغه خرابوي، په نشو یا مخته کوي. دا که نوي نسل ته چې راپورته کې په دا نشو شیانو باندې اخته کې، هغه چې بیا غټ سي بیا لګیا وي وروره دغه نشې او تماشې کوي، بیا نو وایي پر سر مې درد دی، دا ترا دی پلانکی چې دی هغه کریک دی. ولې دی چې دی هغه دغه نشه کوي، دا تماشه کوي. نه یو خو چې دغه کوي دا د چای د ښیمه دا چې کوي دا د شپې تعالی خوب نه درځي. ته مازی ناوخته چې دی یو کپ وکړه، بیا ماښام چې دی تعالی خوب نه درځي. چې خوب نه درځي بیا په موبایلو اخته، بیا به سهار لمونځ قضایي، کاروبار به قضایي، سکول به قضایي، کالج به قضایي، یونیورسټي به قضایي. ولې زموږ باید چې دغه د ناشتې او دا سیستم باید چې سره بالکل سره بدل سي. نوی کلتور، نوی سیستم موږ باید چې نوی نسل ته ورکو. او دا د جوړو درد پیدا کوي. او پیسه خو نو زیان لري، هر ځای په هوټلانو کې موږ سره لګیا وي، یو بل ته ورور په چکر سره وو، پیسې هم برباد سي، هلته به یو چای کپ سره وکړو، یو بل ته چې دی هغه چای وراخلو، پیسې بربادوو. دا تره دا ولې موږ کوو؟ د دې وجه دا ده چې موږ په دغه نشو باندې اخته سوي یو. ګسره به دغه لا خبره مشهوره ده چې په پلانکي هوټل کې دی هغه په خپل چای کې چې دی ګوره چیش یا افیم میلاوي، ګوره چیش میلاوي. نه نو باید چې موږ د دغه چای د دغه سیستم څخه راووځو. ټیک دی موږ یو بل ته صد سره کو، یو بل سره باید چې یو خاص وخت کې وسی. دا نو نه چې ورور ته د کار په حواله باندې لګیا وي، د دفتر په لګیا وي، په فیکټري کې لګیا وي، په کارخانه کې لګیا وي، په خراج کې لګیا وي، په صفایي کې لګیا وي، په کار دی په مخ راخسي، روزګار دی په مخ راخسي، په هغه دوران کې هم ته لګیا وي ورور خپلې چای او تماشې کوي. په دې حواله باندې انسان چې دی د سستي شکار جوړیږي. زموږ قوم باید د سستي شکار نشي جوړ. نو ان شاء الله تعالی سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. دا زما یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ او د بیل ګنټۍ دباو کړئ. ان شاء الله سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. حاضر دم ما نقیب کزیت راکړئ اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب
زنده باد.